السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان به یاست. غواړم نن تاسو ته طب پوهنځي درسونه په جریان دا ځل د 4م سمستر د اناټومي مضمون دویم درس تشریح کوم. په دې درس کې موږ تاسې د خولې خالګه یا اورل کیویټي زده کړو. په تېر ساعت کې موږ تاسې هضمي سیستم وپېژندئ، د هغه برخې مو وپېژندلې. موږ تاسې په تېر ساعت کې وویل چې هضمي سیستم د دوو برخو څخه جوړ شوی دی، یو هضمي ټیوب یا ډایجسټیو ټیوب یا الیمنټري کانال و، بله برخه هغه اکسسري ډایجسټیو ارګان کومکي غړي وي. موږ تاسو ویل چې په هضمي سیستم په ټیوب کې هغه لومړی اورل کیویټي یا د خولې خالګه ده، بل پسې ورپسې فرینکس، بل یا موږ په پښتو کې ورته وایو، هغه وروسته ایزوفاګس یا مرۍ، سټومک، سمال انټسټین، لارج انټسټین قرار درلودي. موږ تاسو د هغو څخه لومړنۍ برخه چې اورل کیویټي ده هغه وسوایو. موږ تاسو چې دغه اورل کیویټي یا د خولې خالګه دا موږ تاسې د دوه ډولونو څخه څېړو. یو د خولې د خالګه محتوا پر اساس، بل د خولې د خالګه دیوالونه وایو. د خولې خالګه محتوا چې د موږ تاسو په هغه کې د غاښونه شاملیږي، ورۍ شاملیږي او ژبه شاملیږي. بل موږ تاسو د خولې د خالګه دیوالونه وایو چې 6 دیواله لري، هغه موږ تاسو د خیر سره په تفصیل سره وایو. بل که چېرې موږ تاسو د خولې خالګه ته راسو، دا خپله د دوه برخې ده. یو چې د اورل ویسټیبول دی، اورل ویسټیبیول که چېرې موږ تاسې غاښونه وتړو، غاښونه داسې سره بند کړو، دغه د غاښونو د باندې تر شونډو پورې، د غاښونو څخه د باندې خوا د شونډو د ننه خوا، دغه ټوله خوا د شونډې په داخل کې د غاښونو خارج ته، دې ته اورل ویسټیبیول ویل کېږي. اورل کیویټي که موږ تاسې وګورو، دا د دوو برخو څخه جوړ شوی دی. یو یې اورل ویسټیبیول، بله برخه پراپر اورل کیویټي. اورل ویسټیبیول برخه چې ده، دا که موږ تاسې وګورو، کله چې موږ تاسې غاښونه وتړو، غاښونه که موږ تاسې داسې ونیسو، داسې دغه د غاښونو د باندې څخه، د غاښونو څخه د باندې خارج او د دغه شونډو داخل، د غاښ د باندې د شونډو داخل، دغه دواړو طرفو ته دغه برخې ته اورل ویسټیبیول ویل کېږي. ورپسې دویمه برخه هغه پراپر اورل کیویټي چې ده، هغه بیا د غاښو دننه ټوله برخه چې ده، هغه بیا پراپر اورل کیویټي ده. موږ تاسې وایو چې دغه دواړې برخې د خولې په پای کې موږ تاسې وایو چې د دریم مولر غاښ په اخره کې، په هغه شا برخه کې، وروستۍ برخه کې موږ تاسې وایو چې دا دواړه برخې بېرته سره یو ځای کېږي. په لنډ ډول سره موږ دا زده کوو چې اورل ویسټیبیول چې دی، دا که موږ غاښونه وتړو، د غاښو د خارجي برخه او د شونډانو داخلي برخه، دې ته اورل ویسټیبیول ویل کېږي. بل پراپر اورل کیویټي چې د هغه بیا د خولې د غاښونو دننه دغه خالګه بیا ټوله د پراپر اورل کیویټي په نامه یادېږي. موږ تاسو ویل چې د خولې خالګه کې یو د خولې د خالګه محتوا ده چې په هغه کې موږ تاسو ویل غاښونه شامل دي، ورۍ شامل دي او ژبه شامل ده. بل د خولې د خالګه دیوالونه چې موږ تاسو ویل چې د خولې خالګه 6 دیوال لري. کودامي دیوال، دوه وحشي دیوالونه، دوه نه دي خو وحشي دي، یو او دا دواړه چې دي دا باړخوی رامنځته کړی دی. کودامي دیوال موږ تاسو وایو شونډان یې رامنځته کړي، شونډان قرار لري. دوه وحشي چې دی هغه بیا موږ تاسو وایو چې چیکس یا باړخوی رامنځته کړی دی. بل علوي لوړ دیوال چې دی هغه بیا موږ تاسو وایو پلیټ یا تالو یې رامنځته کړی چې بیا موږ تاسو تالو خپله دوې برخې لري، یو هارډ پلیټ دی، بل سافټ پلیټ دی. بیا موږ تاسو په خپل ځای کې وایو. څلورم چې موږ تاسو سفلي، هغه سفلي دیوال چې دی هغه بیا لاندې برخه کې ژبه یې رامنځته کړې چې هغلته ژبه قرار لري. او پنځم په خلفي دیوال کې چې موږ تاسو وایو ستونی یې رامنځته کړی دی. دا د خیر سره موږ تاسو ټوله په تفصیل سره وایو. موږ تاسو په دې کې لومړی موږ تاسو ویل چې د ژبې د خولې خالګه دیوالونه چې دي 6 دانې دي. یو کودامي دیوال چې کودامي دیوال په د کودامي دیوال سره شونډان قرار لري چې موږ تاسو لومړی موږ تاسو شونډان وایو، بیا په انګلیسي کې ورته وایي لیپس، موږ تاسو لومړی شونډان وایو. موږ تاسو چې دغه شونډان یا لیپس دا دوې وجهې لري، خارجي او داخلي. کودامي هم ورته ویل چې دغه د باندې برخه چې موږ تاسو د شونډان دی وینو، دې ته کودامي برخه، د بریتونو چې پرې راشنه کېږي مثال. او بل داخل کې دی د غاښو سره چې موقعیت لري. نو شونډان دوې وجې لري، کودامي او خلفي. موږ تاسو کودامي ته خارجي هم ویلی سو او خلفي ته چې دننه واقع دغه ته بیا داخلي ویلی سو. بل موږ تاسو وایو چې شونډان دوه کناره لري، یو ازاد کنار دی، بل التصاقي کنار دی. ازاد کنار چې موږ تاسو دغه ځای ته وایو، ازاد کنار ازاد دی او د دې کښته د شونډې ازاد کنار بیا دغه دی.
کله چې دغه دواړې شونډې موږ تاسې سره یو ځای کړو، دواړې شونډې سره ونښلوو، نو دلته چې دغه کنار رامنځته کېږي هغه ته بیا التصاقي کنار ویل کېږي. دغه التصاقي کنار اوس په عادي ډول نه معلومیږي. کله چې موږ تاسې خوله سره راټولې کړو، دواړې شونډې سره ومښلوو، بیا موږ تاسې کولی شو هغه ووینو. په دې ډول سره ازاد کنار شو او دغه شونډان چې زه سره ومښلوم، دلته چې کوم کنار رامنځته کېږي هغه ته بیا موږ تاسې التصاقي کنار وایو. په دې ډول سره که چېرې دلته زه رسم کړم، که چېرې دا زه لوړه شونډه فرض کړم او دا لاندې شونډه فرض کړم، کښتنۍ شونډه، دغه د لوړې شونډې دا ازاد کنار دی او دغه کنار چې دغه د کښتې شونډې سره مښتی دی دغه ته بیا التصاقي کنار وایي. چې دغه دواړې شونډې سره مښتي دي ته التصاقي کنار. دا د لوړې شونډې ازاد کنار شو، دا التصاقي کنار. دا د کښتې شونډې التصاقي کنار شو او دا بل ازاد کنار شو. موږ تاسو ویل چې شونډه دوه کنار لري، ازاد او التصاقي. دوې وچې لري، قدامي خلفي. قدامي ته خارجي برخه ویلی سو، خارجي وجه، او خلفي ته داخلي وجه هم ویلی سو. بل موږ تاسې وایو د دغه د خارجي برخې د پورتنۍ شونډې د خارجي برخې په دا وسطۍ په دا منځنۍ برخه کې موږ تاسې یو میزابه ډوله جوړښت وینو چې هغه ته موږ تاسې وایو فلټرم. دغه که چېرې موږ تاسې وګورو، دغه د شونډې په دا منځنۍ برخه کې خارجي وجې په دا منځنۍ برخه کې یو جوړښت قرار دی چې هغه ته موږ تاسې فلټرم وایو، چې په هغه ته فلټرم ویل کېږي. بل دلته موږ تاسې د دغه فلټرم دواړو خواته دغسې خطونه وینو. دغه خطونه باړخو، شونډه او پزه سره جلا کړې ده چې د دوی ترمنځ قرار لري. دغه خطونو ته موږ تاسې وایو چې دې ته بیا نزو لبیل ګرو یا سلکس ویل کېږي، چې دغه فلټرم دواړو خواته قرار لري او باړخو، شونډانو، پزې ترمنځ دا جوړښت قرار لري. ورپسې موږ تاسې لاندې کښتنۍ شونډه وایو. کښتنۍ شونډه هم موږ تاسې وایو چې دا په دغه منځنۍ وسطي برخه کې یو جوړښت قرار لري چې هغه ته موږ تاسې وایو چې په دې ځای قرار لري. دې ته بیا موږ تاسې میډن فوسا یا منټل فوسا وایو، چې دغه میډن فوسا دواړو خواته بیا موږ تاسې د منټو لبیل ګرو په نامه جوړښت لیدلی سو. موږ تاسې وکړل چې دا دواړې شونډې سره یو ځای سي، دلته یو زاویه رامنځته کړي. دغه نهایت په منځ کې دا نهایتونه چې لري، دغه نهایت کې دلته موږ تاسې یو ټرینګل رامنځته کېږي. دا د شونډې خارجي برخه شول. بل که چېرې موږ تاسې وګورو، دغه شونډه که لوړه شونډه که کښته شونډه، دغه شونډه د ورۍ سره د یو فولډ د یو پردې په واسطه مښتې ده چې هغه ته موږ تاسې د یو مثلثي فولډ یا پرده ده چې هغه ته بیا موږ تاسې وایو فرینولم. که چېرې دغه لوړه شونډه وګورو، هغه لوړه شونډه چې د ورۍ سره مښتې ده یا د ګم یا په جنجوا هم ورته ویل کېږي، د ورۍ سره چې مښتې ده هغه ته سوپیریر لبیل فرینولم، او د کښتنۍ شونډه چې د ورۍ سره مښتې ده بیا هغه ته انفیریر لبیل فرینولم ویل کېږي. شونډې اناټومیک جوړښت یې که راسو، که چېرې موږ تاسې وګورو، لومړی سکین دی. د سکین څخه وروسته موږ تاسې بیا سوپرفیشل فیشیا لیدلی سو. که چېرې هغه ایسته کړو، د هغه وروسته بیا موږ تاسې اوربیکولارس اورس مسل لیدلی سو. د هغه څخه وروسته بیا سب میکوزا ده او د هغه وروسته بیا میوکس ممبران قرار لري. دا د ژبې دا د شونډې اناټومیک جوړښت سو چې لومړی سکین سو، سوپرفیشل فیشیا سو، اوربیکولارس اورس مسل سو، سب میکوزا او میوکس ممبران سو. ورپسې موږ تاسې یو درې مهم لغاتونه چې دي موږ تاسې کیدای سي ډېر ورسره مخامخ سو. هغه بلډ سپلای دی یا ایروا. موږ تاسې ایروا دې ته وایو کله چې یو ځای ته وینه ورسېږي یا د وینې رګ ورغلی، دې ته بلډ سپلای ویل کېږي. بل انربیشن یا تعصیب دی. عصبي رګونه چې ورغلي دي، عصب چې ورغلي دي، هغه حرکي که حسي، هغه ته بیا موږ تاسې انربیشن وایو. چې اعصاب ورغلي دي، تعصیب ویل کېږي. بل لیمفاټیک ډرینیج یا لمفاوي تخلیه. کله چې موږ تاسې یو بریدونه د حجراتو یا نسجونو څخه ناپاکه وینه راټولوي، زړه ته راوړي یا اضافي مواد راټولوي تر زړه پورې، په دې وخت کې ځینې مواد پاتې کېږي چې هغه مواد باید د نورو رګونو په واسطه د لمفاوي ویسلز یا لمفاوي رګونو په واسطه راټولېږي، زړه ته راځي. هغه ته دغه تخلیه ته موږ تاسې لمفاټیک ډرینیج وایو، چې دې ته لمفاټیک ډرینیج ویل کېږي. ایروا معنا بلډ سپلای، د وینې هغه ځای ته رسېږي. تعصیب انربیشن ورته وایي. لمفاټیک ډرینیج معنا د لمفاوي رګونه دي چې هغه موږ تاسې لمپ زړه ته راوړي. ورپسې موږ تاسې بیا د شونډې هغه موږ تاسې ارټریانې وایو، چې بلډ سپلای موږ تاسې ویل. د شونډې بلډ سپلای وایي چې شونډې ته کوم رګونه راغلي دي او کوم ورېدونه کوم شریان ورته راغلی دی، کوم مریض ځینې تللی دی. موږ تاسې وایو د شونډې شریانونه چې دغه دوه دي، یو پیشل ارټري دی، بل مګزیلري ارټري دی. پیشل ارټري موږ تاسې وایو چې دا بیا خپله دوې برخې لري، یو سب لبیل ارټري ده، بل
انفیریر لیبل ارټري ده چې دا موږ تاسو د شونډو ته راغلي دا ارټریان دي. بل مګزیلري ارټري ده چې هغه بیا خپله دوې برخې لري، دوې شعبې لري. یو ته انفرا اوربیټل ارټري ویل کېږي او بل ته منټل ارټري ویل کېږي. دا دواړه ارټریان چې دي دا د شونډې دي. یو فیشل ارټري ده موږ تاسو دلته په لوړه برخه قرار لري، فیشل ارټري دغه شعبې راغلي دي. بل مګزیلري ارټري دی چې دا دواړه شعبې د شونډو ته راغلي دي. بل د دغه شونډو وریدي تخله چې ده دا خو شریانونه و ارټري شریان و، وریدي تخله چې ده یا وریدي وینه چې ورته راغلي دي، وریدي وینه هغه بیا د موږ تاسو د منټل د لوړې شونډې وریدي وینه د منټل وین د لارې و مګزیلري وین ته تخلیه کېږي. ورپسې موږ تاسې د شونډې تعصیب یا انربیشن وایو. تعصیب یا انربیشن که موږ تاسو هغه دوه ډول، یو حرکي دی بل حسي دی. حرکي چې حرکت کوي، حسي چې حس پیغام انتقالوي. حرکي چې دغه فیشل نرو دی د شونډې، حرکي عصب چې دغه فیشل نرو دی، او د شونډې حسي عصب چې دغه به موږ تاسو دوانې دي، یو انفرا اوربیټل دی او بل منټل نرو دی چې دا دواړه د شونډې حسي نربونه دي یا عصب دي، او بل فیشل نرو هغه بیا د شونډې حرکي عصب یا نرب دی. بل موږ تاسې لمفاوي تخلیه وایي چې موږ تاسې مخه لمفاټیک ډرینیج ووایي. لمفاوي تخلیه بیا د شونډو هغه چې د لمفاټیک ډرینیج بیا دوانې دي، یو سب منډیبولر دی او بل سب منټل دی چې دغه دوه لمفاټیک ویسلز په واسطه باندې هغه لمفونه ټولیږي و زړه ته وړل کېږي. اوس درس په دې درس کې موږ تاسې د خولې خالګاه وویل، د خولې د خالګاه دیوالونه مو وویله او د هغه څخه مو لومړی موږ تاسې قدامي دیوال یا شونډه وویله. موږ تاسې وویل خولې خالګاه د دوه پر دوه لحاظ څېړو. یو د خولې خالګاه محتوا ده چې په هغه کې موږ تاسې ویل غاښونه، وري او ژبه قرار لري. بل د خولې د خالګاه دیوالونه دي چې قدامي دیوال کې شونډه قرار لري یا لیبیا قرار لري. په وحشي دیوالونو کې چې دوانې وحشي دي په هغه کې بیا باړخو یا چیکس ورته وایي د باړخو قرار لري. په علوي دیوال کې پلیټ یا تالو قرار لري. په سفلي دیوال کې ژبه په واسطه ژبه قرار لري او په خلفي دیوال کې موږ تاسو ستونی قرار لري. موږ تاسو د هغه څخه لومړی قدامي دیوال انټیریر دیوال مو راشروع کړه چې هغه موږ تاسې ویله دوه شونډه ده. شونډه خپله دوه کناره لري چې یو ازاد کنار دی بل التصاقي کنار دی. ازاد کنار موږ تاسې لیدلی سو د شونډې دغه لوړ کنار، او بل التصاقي کنار کله چې شونډان سره وموښلي بیا موږ تاسې هغه لیدلی سو. دویم چې دی موږ تاسې ویل چې د شونډه دوې وجې لري، قدامي وجه د خلفي وجه. قدامي وجه پر دغه بریتونه چې مثال راشنه کېږي په نارینهو کې، دغه د خارجي شونډې په دغه وسطي برخه کې یو جوړښت کلر چې موږ تاسې وایي هغه ته فلټرم ویل کېږي. د فلټرم دواړو خواته چې دغه باړخو، پزه او شونډان سره جلا کېدل چې دوه خطونه تېر شوي چې دې ته بیا نزل لیبل ګروو یا سلکس ویل کېږي. بل د لاندې شونډې دغه منځنۍ برخه کې وسطي برخه کې میډن پوسا قرار لري. د دغه دواړو خواته منټو لیبل ګروو قرار لري. بل موږ ویل چې دغه شونډان چې دي د غاښونو سره د شونډان د وریو سره د یو فولډ یو طبقې په واسطه یو پردې په واسطه موښلي دي چې هغه ته موږ تاسې پرینولم ویل کېږي. یو سوپیرین پرینولم دی بل انفیریر پرینولم. سوپیریر پرینولم په لوړه شونډه کې، انفیریر پرینولم په لاندې شونډه کې قرار لري. بل موږ تاسې د شونډې اناټومیک جوړښت ووایي چې په شونډې اناټومیک جوړښت کې لومړی موږ تاسې سکین ووایي، د سکین وروسته بیا سپرفیشل فیشیا ده، بیا اوربیکولاریس اوریس مسل دی. هغه که چېرې موږ تاسې ایستو خو د هغه څخه وروسته بیا موږ تاسې سب میوکوزا وینو او اخري برخه کې موږ تاسې میوکس ممبران لیدلی سو. بل موږ درې خبرې مهمې خبرې هغه دا وې چې یو بلډ سپلای یا اروا د کله چې یو ځای ته وینه ورسېږي هغه ځای د وینې په واسطه خړوب سي دې ته بلډ سپلای یا په پښتو کې ورته اروا ویل کېږي. بل انربیشن یا تعصیب دی چې عصبي رګونه ورته ورغلي، حرکي او حسي پکښې شته. بل لمفاټیک ډرینیج چې موږ تاسې ویل د وریدونو په واسطه چې کله وینه راټولېږي زړه ته راځي، په دې وخت کې ځینې مواد پاتې سي، ځینې مهم مواد پاتې سي، هغه مواد بیا د لمف ویسلز په واسطه راټولېږي زړه ته راځي. بل موږ تاسې ویل چې د خولې خالګاه چې ده که چېرې موږ تاسې وګورو دا د غاښونو د خارجي برخې او د شونډانو داخلي برخه دې ته موږ تاسې وایو چې اورل ویسټیبیول وایي. که چېرې موږ غاښونه وتړو، غاښونه داسې وتړو داسې دغه د غاښونو خارجي برخه او د شونډانو داخلي برخه دا د خولې اورل ویسټیبیول برخه ده. بل پراپر اورل کیویټي هغه بیا د غاښونو دننه برخه ده. ورپسې موږ تاسې په شونډانو کې د شونډانو ارټریانې مو ویل چې شونډانو ته کم شریانونه راغلي دي او کم وریدونه ورته راغلي دي، کم عصب ورته راغلي دي او کم لمفاټیک ویسلز ورته راغلي دي. موږ تاسې لومړی د شونډانو ارټریا شریانونه ویل چې دوانې شریانونه دي، یو فیشل ارټري ده بل مګزیلري ارټري ده. فیشل ارټري کې بیا موږ تاسې ویل چې دوه ډوله
خپله د دوې شعبې دي، دوې برخې دي چې یو سوپیریور لیبل ارټري ده، بل انفیریور لیبل ارټري ده. بل موږ ویل مګزیلري ارټري هغه بیا خپله دوې برخې دوې شعبې لري چې یو انفرا اوربیټل ارټري چې تر سترګو پورې رسیږي، بل منټل ارټري ده چې دا هم په دغه د شونډانو د ارټري څخه شمیرل کیږي. وروسته بیا موږ تاسو ویل چې دغه شونډانو وردي وینه د لوړې شونډې وردي وینه چې دغه بیا موږ تاسو د منټل وین د لارې په مګزیلري وین کې تخلیه کیږي. بل وروسته موږ تاسو تعصیب ووایو چې د شونډانو تعصیب یا انربیشن چې دی هغه حرکي تعصیب چې دی، حرکي اعصاب چې دی هغه فیشل نرو دي، او حسي اعصاب یې هغه انفرا اوربیټل نرو او منټل نرو دي. او اخري خبره چې موږ تاسو وکړله هغه لمفاټیک ډرینیج یا لمفاوي تخلیه ده، د شونډانو لمفاوي تخلیه د سب منډیبولر او د سب منټل لمف په واسطه ترسره کیږي. دا زموږ تاسو نن ورځ درس و. تر بل درسه پورې خدای په امان. ښې چارې، ښه وخت.